الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، زما محترمو، نن زمون د علم النحو د کتاب اول ورځ ده. نن بمون دا د الله په فضل او کرم سره شروع کوو او ابتدا به کوو. دا کتاب به هم انشاءالله کوشش کوو چې په ساده او اسانه طریقې سره دغه کتاب ووایو او آخر ته یې ورسوو. دغه چینل د درس نظامی موجوده کتابونو لره په اسانه طریقې ښودلو لپاره جوړ شوی دی. که تاسو د درس نظامی په کتابونو باندې په اسانه طریقې سره ځان پوهه کول غواړئ نو دغه چینل در سره ضرور سبسکرایب. راځئ سبق شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. محترمو، په نن سبق کې چې دی درې خبرې ذکر کیږي. اول د علم النحو تعریف، دوهم د علم النحو فائده، دریم د علم النحو موضوع. اول نمبر خبره ده په نن سبق کې د علم النحو تعریف، چې دغه علم به موږ ته راوپېژني دغه علم النحو په تعریف کې. دوهم فایده د علم النحو، چې دغه علم یو انسان ووایي هغه ته څه فایده حاصلیږي، څه فایده ورته رسیږي. دریم موضوع د علم النحو، چې په دغه علم کې په د علم النحو کې بحث د څه شي نه کیږي، نو هغه شی به راته څه کی ذکر کی. نو په نن سبق کې دا درې خبرې بیانېږي. اول نمبر خبره څه ده؟ د علم النحو تعریف. تعریف د علم النحو څه شی دی نو هغه به راته ذکر کی، د علم النحو به راته راوپېژني. خو د علم النحو د تعریف نه مخکې د دې نحو لغوي یا لفظي معنا ذکر کوي، چې د نحوی لفظي معنا څه شی ده. نو دا لفظي معنا ذکر کوي. ګورئ، نحو دا په لغت کې دا طرف ته ویلی کیږي یا قصد کولو ته، یعنی د نحوی چې کومه لفظي معنا ده هغه د طرف یا قصد کول دې ته ویلی کیږي. نو اول به دا لفظي معنا د نحو ووایو، بیا به چې د اصطلاحي تعریف د نحو وکړو. د علم النحو تعریف، نحو په لغت کې طرف او یا قصد کولو ته وایي. دا د نحو لفظي معنا ده. لفظي معنا د نحو څه شی ده؟ لفظي معنا یې د طرف یا قصد کول. اوس دغه علم النحو په اصطلاح کې څه ته ویلی کیږي، اصطلاحي تعریف یې څه دی هغه علامه صاحب ذکر کوي. او په اصطلاح کې هغه اصول او قوانین دي چې د هغو په ذریعه مونږ معرب او مبني پیژنو او د هرې کلمې د آخري حرف حالت راښي او د یوې کلمې له بلې سره د ترکیب طریقه راپیژني. دا اصطلاحي تعریف د علم النحو دی. په دې تعریف د علم النحو کې ګوره درې خبرې ذکر دي. څو خبرې دي؟ درې. اول، یو انسان چې دغه علم النحو ووایي نو هغه به بیا معرب او مبني پیژني. څه به پیژني؟ معرب او مبني. معرب او مبني څه ته ویلی کیږي؟ دې بحث وروسته را روان دی، خو لنډ ځان پرې داسې پوهه کوي چې د کومې کلمې په آخر باندې زبر، زیر، پیش او تنوین راتله نو هغې ته معرب وایي، چې هر یو پې راته، او که پې نه راته په یو حالت کې و نو بیا هغې ته څه ویلی کیږي؟ مبني. د کومې کلمې په آخرني حرف باندې چې درې واړه اعراب راتلل سره د تنوین نه نو دې ته څه وایي؟ معرب. او د کمې کلمې په آخر چې درې واړه اعراب نه راتلل او نه تنوین بلکې په یو حالت کې و
یو اعراب پراته همغه همیشه د پاره بیا هغې ته څه وایي مبني. لنډ وروسته بحث را روان دی. یو په تعریف کې دا ذکر و دا اول نمبر خبره چې څوک علم النحو ووایي نو هغه به معرب او مبني پیژني. دوهم او د هرې کلمې د آخري حرف حالت راښیي. څه مطلب؟ مطلب دا د یو شخص چې دغه علم النحو ووایي نو هغه به بیا د یو لفظ یا د یو کلمې، لفظ او کلمه دا یو شی دی، د یو لفظ یا د یوې کلمې چې کوم آخرنی حرف دی د هغې حالت به پیژني چې په ده باندې زه پیش ووایمه، په دې باندې چې دی زبر ووایمه، په دې باندې زیر ووایمه. نو د یوې کلمې چې کوم آخرنی حرف وي د هغې آخرني حرف حالت به پیژني، یعنی په دې باندې زبر ووایمه، په دې باندې زیر ووایمه، په دې باندې څه ووایمه؟ پیش ووایمه. مثلا زیدون دی، د به یې ولیکو څه دی؟ زیدون. اوس دا زید دا یوه کلمه ده، دې اخرنی حرف دغه دال دی. اوس څوک چې دغه علم النحو ووایي نو هغه به پیژني اوس چې دا د کلمې د دې زید د کلمې چې کوم اخرنی حرف دی دال، په دې باندې زه زبر ووایمه، په دې باندې زیر ووایمه او که په دې باندې څه ووایمه؟ پیش ووایمه. نو دا به بیا دغه شخص څه کوي؟ پیژني. پوه شوې؟ دا دوهمه خبره په دې تعریف کې څه ده؟ ذکر ده چې د هرې کلمې د آخري حرف حالت راښیي، دا به پیژني. او دریمه خبره په تعریف کې دا ذکر ده او د یوې کلمې له بلې سره د ترکیب طریقه را پیژني. دریمه خبره دا ده چې څوک د علم النحو ووایي نو هغه به بیا یو لفظ یا یوه کلمه د بلې کلمې سره دا یو ځای کولی شي په صحیح طریقې باندې او د هغې نه به بیا څه کوي؟ جمله جوړولی شي. چې کوم کس دغه علم ووایي نو هغه کس به بیا یوه کلمه د بلې کلمې سره د یو ځای کولو نه پس صحیح جمله څه کولی شي؟ جوړولی شي. نو د دې علم ورته حاصلیږي چې یوه کلمه د بلې کلمې سره یا یو لفظ د بلې کلمې سره په کومه طریقې باندې څه کي؟ یو ځای کي او د هغې نه جمله جوړه کي. نو دا دریم نمبر خبره په دې څه کې وه؟ په دې تعریف د علم النحو کې. اول نمبر خبره څه په تعریف د علم النحو کې ذکر شوه؟ هغه دا چې یو کس دغه علم ووایي نو څه به پیژني؟ معرب او مبني به پیژني، چې دا کلمه معرب ده او که دا مبني ده، دا لفظ معرب ده او که دا مبني ده. دوهم چې د هر یوې کلمې چې کوم اخرنی حرف دی د هغې حرف حالت به پیژني، چې په ده باندې زیر ووایمه، په ده باندې پیش ووایمه، که په ده باندې زبر، دا حالت به پیژني. پوه شوې؟ او دریم یوه کلمه به د بلې کلمې سره یو ځای کولی شي په صحیح طریقه او د هغې نه به څه جوړولی شي؟ جمله. یا یو لفظ به د بلې کلمې سره په صحیح طریقې باندې یو ځای کولی شي او د هغې نه به څه جوړولی شي؟ جمله. د دې درې شیانو علم به ورته حاصل شي چې څوک د علم النحو ووایي. دا خو اول نمبر خبره. په اول نمبر خبرې کې دا درې خبرې علامه صاحب ذکر کړلې. اوس دوهم نمبر خبره په نن سبق کې دا د دې علم النحو فایده. فایده د دې علم څه ده؟ نو هغه فایده علامه صاحب ذکر کوي. فایده د دې علم دا ده چې انسان د عربۍ ژبې په ویلو او لیکلو کې له هر ډول غلطۍ نه محفوظ شي. دا یې فایده ده. نو دا د دې علم څه ده؟ فایده. فایده یې څه شوه؟ چې یو انسان دغه علم النحو ووایي نو دغه انسان به د عربۍ د ژبې د ویلو په وخت کې او دغه شان د عربۍ د ژبې د لیکلو په وخت کې د هر قسمه غلطۍ نه څه وي؟ محفوظ وي، غلطي به نه کوي د دې علم په برکت او د دې علم د وجې نه چا چې دا ویلی وي. مثلا زیدون، دارون، دخل فی، دا څلور کلمې دي. اوس دا څلور واړه یو ځای کول، یوه جمله ترې جوړول
او دا په صحیح طریقې باندې ادا کول له علم النحو څخه زده کیږي. دا څلور واړه چې یو ځای کې زید، دار او دخله فی، دا څلور واړه سره یو ځای کې او بیا چې دی دا په صحیح طریقې باندې ووایي بغیر د غلطۍ نه، نو د دې علم چیرته حاصلیږي؟ په علم النحو کې. درېیمه خبره په نن سبق کې موضوع د دې علم چې په دې علم النحو کې بحث مباحثه د کم یو شي نه کېږي، هغه ذکر کوي. موضوع د دې علم کلمه او کلام ده. د دې علم چې کومه موضوع ده هغه کلمه او کلام دی. په دې علم کې بحث مباحثه هغه د کلمې نه کېږي او دارنګې د کلام نه کېږي. د دې بحث به هم وروسته راشي چې دا کلمه دا څه ته ویلی کېږي. صحیح شو؟ کلام. پوه شوئ؟ اوس صرف دومره زده کوئ چې موضوع د دې علم څه شی ده؟ کلمه او کلام. په دې علم کې بحث او مباحثه هغه د کلمې او د کلام نه کېږي. نو دا و نننی سبق چې مشتمل و په درې خبرو باندې. اول نمبر خبره د علم النحو تعریف. د علم النحو تعریف کې اول د نحو لفظي معنا درته ذکر کړله چې نحو په لغت کې یا د نحو لفظي معنا څه ده، درته ویلې چې د نحو لفظي معنا طرف او قصد کول دي. دا لفظي معنا شو. په اصطلاح کې څه ته ویلی کېږي، اصطلاحي معنا یې څه ده هغه یې درته ذکر کړ. خو په اصطلاحي تعریف کې چې دی درې خبرې وي. اول نمبر خبره چې یو کس دغه علم النحو ووایي هغه به معرب او مبني پیژني. دوهم نمبر خبره چې یو کس دغه علم النحو ووایي نو هغه کس به د هرې کلمې د آخري حرف حالت پیژني چې په ده باندې زبر ووایمه، زیر ووایمه، که پیش ووایمه، څه پې ووایمه، دا حالت به پیژني. او دریم د یوې کلمې د بلې سره د یو ځای کولو او د جملې جوړولو طریقه به پیژني. بیا د یوې کلمې د بلې کلمې سره د یو ځای کولو او دارنګې د هغې څخه د جملې د جوړولو طریقه به په دې علم کې څه کوي؟ پیژني. هغه به ورته حاصلی شي چې دا یوه کلمه دا یو لفظ د دې بلې کلمې سره د دې بل لفظ سره په کومې طریقې باندې یو ځای کیږي او بیا د دې نه جمله څه رقم جوړیږي. نو د دې علم په دې علم النحو کې حاصلیږي. فایده د دې علم څه وه؟ ای درته ذکر کړه چې دا دوهم نمبر خبره وه چې د دې علم فایده دا ده چې کوم انسان دغه علم النحو ووایي زده کړي نو هغه انسان به د عربۍ ژبې په ویلو او دارنګې د لیکلو په وخت کې د هر قسمه غلطۍ نه څه وي؟ محفوظ وي. دریم نمبر خبره په نن سبق کې موضوع د علم النحو وه نو هغه یې درته ذکر کړله چې موضوع د علم النحو هغه کلمه او کلام ده. په دې علم النحو کې بحث هغه د کلمې او د کلام نه کېږي، د حالت د کلمې او د کلام نه کېږي.